हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी डॉल्फिन यान। गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी एक वीडियो जो है गर्दिश कर रही है सोशल मीडिया पे। पर क्या गुजरेगी? क्या आप लोग इंसान नहीं हो? क्या आप मुसलमान नहीं हो? क्या आप लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा? आप लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा क्या? क्या आप मुसलमान है? क्या है वो मौलवी लोग जो हमेशा ख्वाजा सना को कलमा के ملګرو دا وخت تاسو د ډولفینیان کوم ویډیو چې وه هغه وکته دا کوم جواب چې راغلی و په هغې کې هغه وایي چې آیا اوس داسې څوک شته چې زما تپوس وکړي وایي هغه ملایان کوم به چې ویل چې اجلاګان داسې او داسې وایي هغو ته زه اوس وایم چې ما سره دا کومه واقع وشوه وایي تاسو خو د دې باره کې هم اوس څه ووایئ که نه بل طرف ته په حکومتي غړو باندې هم غږ وکړو چې تاسو له هم پکار دي په دې خبره اکشن والی او تر دې پورې ویل د کم کس چې دا کار کړی دی دا ویډیو ریکارډ کړې ده د هغې کوم نوم چې دی هغه یې هم په سوشل میډیا باندې واغستو او د هغې د پلار نوم د هغې د ورونو نوم د هغې د ځای پته هر څه او دا یې هم ویل چې باقاعده موږ به اوس قانوني کومه کاروایي چې د هغه کوو بل به زه تاسو سره دا شریکه کوم هیومن رایټس واچ پاکستان هغه هم د هغې لپاره رسیدلی دي او ټوله ذمهواري اخیستې ده چې کوم اف آی آر یا څه کېږي نو هغه هر څه به مونږ کوو او د دې خلاف کوم قانوني کاروایي چې د هغه به مونږ زر تر زره راوړو وایي داسې سزا به له مونږ ورکوو چې خلک یاد ساتي او بله ورځ بیا څوک راپانسي او داسې حرکات وکړي نو په کار هم داسې ده چې داسې سزا ورته میلاو شي چې دا خلک د عبرت والي په سبا له بیا داسې څوک غریبانان خلک دین علاوه اجلاګان دین علاوه نور داسې کم مظلوم خلک چې هغه نه چیړي دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کړئ انشاءالله بل ویډیو کې ملاویږو الله حافظ